د خلکو مهمه او اساسي غوښتنې چې شي دي تاسې له امارت اسلامي نه څه شی غواړئ؟ امارت اسلامي نه اول خو شکر دی چې امارت اسلامي دی، امنیت شته، شکر دی، هر څه شته، خو نو بیا هم څه نیمګړتیاوې دي. یو سړی دی برمه نه لري، یو سړی دی بند چې کریم راته وتړه، یو سړی دی هر چا خپل خواهش لري. قدرمنو دوستانو 7 کیلو بادرنګ په 80 افغانۍ. دا به د دیږي که دا بادرنګ د کندهار سم راوړي د کندهار راغلي دي. نور به څه شی وایسې دلته تاسې د ولسوالۍ پرسونل یعنې ښاروالي یا ولسوال صاحب دا خلک راځي په تاسې باندې ګرځي نظارت کوي چې تاسې په بعضې تاریخ تېر سوي شیان خو به یا نه خرڅوئ. دغه خو نو زما ورور دی، دوست مې دی، د کاکا زوی دی. یو مې بل ملګری دغه ځوان نوم عبدالله دی، عبدالله. نو یو مې بل د کاکا زوی دی، دا اوس راغلی چې ځو هلته کابل ته، هلته مې یو څه کار دی، موږ یو شپه 2-3 به وکړو، نو بیا د خیر سره بېرته راشو. د رواني امراضو یا د رواني مریضانو دپاره سهولتونه برابر سوي دي او متخصصین دلته ډېر سوي دي. تقریبا د زابل ولایتي روغتون لپاره د جناب قدرمن علي قدر امیرالمؤمنین له طرفه د 10 متخصصینو دپاره د معاشاتو د لوړتیا منظوري راغلې ده چې 10 نفره 11 نفره یې دلته عملا نو د دې زموږ د روغتون تقریبا یو کال شاوخوا وخت کېږي موږ په فعالیت باندې شروع کړې ده. نو موږ خوشحاله یو، بیخي د سپیانې څخه هم خوشحاله یو، د دوی د همکارۍ څخه خوشحاله یو. نو دوی زموږ سره ډېره همکاري کړې ده او هر وخت دوی راځي موږ ته لارښوونې کوي، موږ ته هدایت کوي، نو چې موږ پرمختګ وکړو، موږ نوښت وکړو. ما ته بوی د غواګانو د فارم بوی راغی. د هوټل غواوې مې چې دلته مې درولې دي، لیدې چې نه شیدې تغذیه کېږي ورته؟ نه، شلوبې او شیدې ورته ودي. لیدی سو ده مخکې ساجي صاحب د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسې عملا ګورئ چې موږ د حاجي صاحب چې د نوم نه وو اطاعت بکړو زمونږ د زړه سره دی. تاسو معلومه ده لکه نور افغانستان کې د شارصفا ولسوالۍ خلک هم په اصطلاح باندې اکثره برخه په زراعت او په کښت باندې مصروفه ده. شارصفا ولسوالۍ چې ده هغه د کښت او د زراعت له پلوه ډېر پیداوار لري. مولوي هیبت الله زموږ رهبر دی. هغه که په شپه کې په ورځ باندې او ولس هم زموږ سره همکاره دی. ولس څخه موږ ډېر منندوی یو چې دوی زموږ سره په کارو کې زیاته همکاري کوي. دغه ولس همکاري ده چې زموږ پیښې بیخي کمې سوي دي. سیاسي پیښې خو الحمدلله په ټول ولایت کې نه لرو، خو ولسوالۍ کې خو بیخي نشته، او امنیتي پیښې یو څه کمې کېږي. هغه د ولس همکاري سره د هغه د ډېره حده پورې د هغو مخنیوی هم سوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو خدای وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د تاسې د خوشحالۍ لپاره دا ځل راغلی یم د زابل ولایت د شارصفا ولسوالۍ یا ترنک جلدک ولسوالۍ ته غواړم تاسې قدرمنو دوستانو ته دغه ولسوالۍ د وپېژنم چې په دغه ولسوالۍ کې د خلکو اساسي او مهمې غوښتنې څه شی دي. په دې ولسوالۍ کې څومره
کارونه سوي دي د خلکو اساسي او مهمې غوښتنې چې دي خو د نمونې په شکل دغه خپرونه کې ما تاسو ته د حاجي صاحب سعدالله کله انتخاب کړی ده چې داسې یو ښه موقعیت کې د قدرمنو دوستانو دا د زابل قندهار په لویه لاره کې په دغه مسیر کې پروت کړی ده داسې یو ښایسته له لرې نه ښه ښکارېدی مال دقه چې ته زما نو دغه کلي ته راغلی یم غواړم چې په دغه کلي کې د خلکو نظریات واخلم بعد هغه نه به لاړ شو نور مسایل به په دغه خپرونه کې تاسو ته یو د مسؤلینو نظریات به یو ښایسته او په زړه پورې خپرونه به تاسو ته وړاندې کړو تر څنګ به د زابل ولایت مرکز قلات ځینې پاتې هغه مواد به هم په تاسو وګورو کوم چې په دې خپرونه کې جای نه وو او غواړو په دغه گزارش کې دا هم تاسو سره یوځای کړو دغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونه سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه نور د تاسو وخت نه نیسو په دغه کلي کې به ورسره وګرځم چې دغه سپین ږیري او مخور به پیدا کړو ملک صاحب به پیدا کړو چې خپرونه لا هم رنګینه شي ما سره اوسي السلام علیکم سړی مسي څنګه ښه خیر خره د قراری ده نوم مبارک چی ده حبیب الله یا اجي صاحب حبیب الله ته مهرباني وکړه و موږ تاسو په کوم موقعیت کې دا کوم ځای ده او بیا به نور پوښتنې موږ ولرو دا فلسفه ولسوالي ده دا سیمه په شرف خان کلی دي خیر خو دا به وڅنګ ته کله چې دا څنګه ډېر ښه د تاسو د ولسوالۍ خصوصا د تاسې د کلي د خلکو مهمې او اساسي غوښتنې چې شی دي تاسې له امارت اسلامي نه څه شی غواړئ امارت اسلامي نه اول خو شکر دی چې امارت اسلامي دی امنیت شته شکر دی هر څه شته خو نو بیا هم څه نیمګړتیاوې وي یو سړی دی برمنه لري یو سړی دی بند چکډیم راته وتړه یو سړی دی هر چا خپل خواهشات دي مثال د دشت خلک چې دي بیا دي هغه یو چکډیم چې دلته په صحرا کې نږدې خلک چې څوک یو څه او داسې مشکلات لري یا د اوبو مشکلات لري نور شکر دی هر څه شکر دی شته امنیت شته کرارې د بېغمه بېغمې ده شکر دی سږ کال حاصلات هم شته سږ کال اوبه هم شکر دی شته خو ما درته وویل ما له څه نیمګړتیاوې ځای شته دا شاته ماشاءالله داسې یو ښایسته د انارو باغ اینه دا باغ څو کاله کېږي چې داسې داس کړی ده یعنې شروع پرې کړې ده او څومره ونې دي کې او څه کال یې حاصلات څنګه دي حاصلات یې سږ کال کمزوري دي خپرو کارونو کې اوبه خشکې وې او سږ کال شکر دی اوبه پر ډېرې دي اوبه په ډېر دي خو حاصل یې کم دی ته وایې حاصل یې کم دی حاصل خو نو دی د برو کال چې د شهر صفا انار ښه دي که د قندهار ارغنداب ارغنداب نه په افغانستان کې اول ارغنداب دی وروسته میزانه درېیم ارغسان شکر الله د صفا د ولسوالۍ د بازار دغه زموږ ځای دی زموږ زندګي په تاسو ولسوالۍ ته ماشاءالله نږدې و ولسوالۍ کې خاص دا راته وایه چې دلته د خلکو ژوند څنګه ده په شهر صفا کې تاسو خو یو ترانزیتي لاره باندې پراته شاید کاروبار هم ښه وي انشاءالله تعالی والله دې ته روزانه والا د فارا مزدوران دي شی نه لري سرپناه یې کښنه کوي خونه جوړه کړې کښنه کوي سره راګرځولي دي دغه گزاره د بل د فی روزانه کړي دا فی بزګری کړي دا فی دغه کړي موږ څنګه ټول د کلینیک سره ټول ولسوالۍ دا کلینیک ته دا کلینیک ته د وایي د سلوور څورو د کستو کې د ورځې 200 کس د ورځې 200 نفر معاینه کیږي او د دوا د سلوور کس د یا د شلو کس یا د جیش کس دا نو وزاره په تقسیموي یعنی د سلوور سوا د سلوور سو نفر هغه د سلوور نفر دوا په سلوور سو نفر تقسیمي دي والله کیا قبیله سواله کړي د شهر ته وړو یا دغه ته وړو ټول په دنیا باندې شیواله کس څنګه بیا دوا لګیږي نه په خلکو دوا بیا لګیږي نو پنځه ګولې ورکړي پنځه ګولې باندې کېدان څنګه د امنیتي وضعیت څنګه دلته کله شپې ځي کله ورځې ځي هر وخت ځي چاته ضرر نه رسیږي الحمدلله ورته ځي که پراواره ځي که سړک باندې ځي که کابل ته ځي چاته ته ضرر نه رسیږي یعنی داسې امنیتي وضعیت تا په عمر کې هم لیدلی نه وو اوس پورې کنه داسې وي کنه یا نه یو په مخ کې تاریخ راغلی دی یو وسه سکه څنګه زراعت هم څنګه رسېد موږ یعنی د څو میاشتې بعد راسو انار وخورو زراعت یعنی 2 میاشتې بعد راسو انار په هغه باندې سوي دي د تاسې ښه انار دي که د قندهار ښه انار د قندهار ښه انار
د تاسې څه تفاوت او دی؟ بل دی تاجکستان ولایت مې زابل ولسوالي مې شاسپا موږ اوس چېرته راغلي یو کوم کلی دا شاسپا دا سازلار کلی ښه څنګه دی ګران صاحب تاسو ژوند څنګه ده ښه اسلامي امارت چې راغلی ده څومره امنیت او سوکالي او قراري راغلی امنیت داسې امنیت هېڅ وخت به نه وي راغلی هغه کله چې تاسو ولسوالۍ ته ځئ د ولسوالۍ دروازه یې تاسو په مخ خلاصه ده هلته چې ورځئ چی ورته وایه ولسوال صاحب ته چې هلته ځئ کوم مشکل چې تاسو ولسوال صاحب ته چی وایه ولسوال ته وایي قومندان هلته چې ځئ تاسې څه ورته وایه ولسوالي چې دی هدف مې دا ده چې خو چې ولسوال صاحب هغه درته وایي چې ته راغلی او ولسوال دی خو چې موږ چې ستنه چې غواړو چې وضو یا یو شی چې غواړو معنا یا د جریان یا د بل عریضه ورته کوو یا بل شی د ولسوال همدغه دپاره راغلی ښه دلته مؤسسات یا خیریه بنسټونه راغلي دي کار کوي تاسو ته ویالې کاریزونه چکډیمونه یا نسته اوس نسته ښه خاورې لال محمد زابل ولایت سرشپه ولسوالي خاورې لال محمد خان وه ښه څومره عمر دی ده زیات کم 50 کاله یو 50 کاله کېږي د نور محمد اکا په کال جوړ کړی یم ښه په دې عمر کې چی ولیده په عمر کې مې ډېر کارونه ولیدله دغه برق خادي دي په حاله شوې موږ ډېر په خوشحاله یو برق په یو وخت راسي زموږ کلي و کور ته دا در خوړلې خو وایي امید ښه دی او دوهم الحمدلله ښه امنیت فعاله دی که د شپې ځې که د ورځې څه ناڅه نه کوي تکلیفونه شته و خامخا نو هغه به خامخا به یې د اوبو نه کوي کمبود شته ولې پخوا دا فصلونه ټول کره کېدل اوس یو چا یو ګلونو کې سپیش یو ځای کرلي دي یو ګلونو کې باغ یې کرلی دی وایي هندارو ته اوبه شمسیو ته نو دغه یو څه ناڅه تکلیفونه خو شته چې د اوبو د خواصه نور امنیت ډېر فعاله دی که پر غره ځې که پر راده ځې هېڅوک تا ته څه نه وایي چې پر کومه ولاړې پر کومه راځې او دغه برق ډېر زموږ په ګټه تمامېږي چې اوس یې خادي تېرې شوي دي دې برق نه دی رایله خو در خوړلې ولې امید ښه دی موږ په خوشحاله یو چې سبا راشي هم سیدي چې بله ورځ راشي هم سیدي او دوهم زراعت زموږ انار بعضې وخت کېږي بعضې وخت شی لا نه وي بیا هم چې وشي هغه دغه حالات ته رسېږي هېڅ بیه زموږ د نه خرڅېږي زموږ د بهر ملک ته ځي که انځر یې هم موږ ورته خوشحاله یو چې وشي هغه بهر ملک ته ځي راپهیڅ نوم مې مرزا خان ښه مرزا خان دلته موږ چې راغلي یو د تاسو کلي ته غواړو چې تاسو حال او احوال پوښتنه وکړو دلته څنګه دی خلکو ژوند خلکو ژوند داسې ختم د شی نه لري انځر همدا مرضونه کړي دي سپېره پاڼې ولاړې دي ته د انځر ته وګوره هېڅ شی لا نه لرو د اوبو له خوا هم دونه کمی ده اوس په مکتب کې هم داسې کمی ده 18 صنفه لرو 6 کوټې لرو 6 کوټو کې 15 نفره موږ په یوه صنف کې لرو 10 نفره موږ 15 نفره کې دغه کړي دي ولې نو کوټې هم نشته مکتب دغه معلمان هم نشته په 18 صنفه باندې 4 معلمان لرو نو ولې دا ولسوالۍ ته نه وایه ولسوالۍ ته هم د عریضه پیش کړې ده ولایت هم دغه کړې ده نو خو دا د یو کال ووت کار یې نه ده دغه سوی خلک له تعلیم او مدرسو مکتب سره مینه لري مینه لري خو زموږ دغه نه ده برابرې نه پنکه لرو نه برق لرو په مکتب کې هېڅ شی لا نه لرو دغسې بس دغه لرو مازې برق د کوچنیان هم له لمره داسې ازرده دي خالي په د لمر ته ناست دي 4 سیمه هم لمر ته ناست څه شی غواړئ د مکتب دپاره کوټې غواړو او د مکتب دپاره چې باید د زمینه سمه شي معلمان هم غواړي معلمان هم ډېر کمزوري دي معلمان هم بیخي هېڅ شی لا نه کوي ښه تاسو ولسوال صاحب سره په دې حال کې غږېدلي یاستئ ولسوال صاحب سره هم غږېدلي یو هلته دغو سره هم غږېدلي یو چې موږ ورته چې موږ دغه کوټې به برابرې کړو نو خو نه دي برابرې کړو ښه درته واده ایښې ده وه ښه دلته څومره کلي دي دلته کلي خو بیخي بې اندازه ډېر له شماره وتلي دي ته یو څو کلي نومونه واخله پوه شوې پتکۍ ده کشم ده پوه شوې ټولې دا کلاچې دي پوه شوې د خلکو ژوند څه رقم ده په څه شي ولاړ ده د خلکو ژوند خو په زراعت ولاړ ده زراعت وروره زموږ د اوبو لخوا ډېر کمی دی اوبه هم بیخي نیستې دي اوبو لخوا بیخي دغه
ښه تاسو ته چک ډیمونه او بعضې بندونه جوړ سوي یاره نه دي جوړ شوي یاره. داسې ځای شته چې هلته بند وړي و جریان شته د بند جریان ډېر شته. کوم ځای کې د لیسته په دغه کلو شاوخوا د بازار شاوخوا په دغه کې د بند جریان ډېر شته. زما نوم باچا د شاه ولسوالۍ د مرکزي سیمې ملک. ډېر ښه جناب ملک صاحب، که ته مهرباني وکړې د شهر صفا ولسوالۍ د خلکو په عمومي او اساسي غوښتنو باندې کله رڼا واچوې، د خلکو اساسي او مهمې غوښتنې د شهر صفا د ټولو کلو څه شی دي تا په نظر؟ زموږ اول مشکل د شاه صفا د ولسوالۍ دغه د زموږ ولسوالۍ د 2000 کندهار پرته ده. د مشکلاتو دغه چې ټکرونه ډېر زیات کېږي. د کلینیک ستونزه مو شته، داسې پوه د تجربه کاره ډاکټره نه کې لرو. اکثره زنانه چې دلته مریضان چې کندهار ته مومي، بعضې وخت داسې پېښې چې په لارې هم وفات وکړي دا مریضان. ټکرونه کېږي، بستر نه لرو، یو بستر یا دوه بستره دا وایي چې زموږ شفاخانه بستري شفاخانه واوړي پرته شي. او دوايو مو د عاجل ولسوالۍ نفوس مو ډېر دی، د مهاجر راغلي دي، سپېږي نه شي ورته کولی. دا نو دغه مشکلات موږ په کلینیک په بخش کې لرو. بل مو دغه دی چې د اوبو سطحه ډېر ټیټه شوې ده. نو په دا ولسوالۍ کې باید موږ ته یو څو چک ډیمه جوړ شي، راته چک ډیمونه راته جوړ شي چې هغه د اوبو ذخیره وکړي، د ولس ته ډېره فایده کړي، د علاقې ته فایده کړي. باغونه مو د برمو اوبو چې هغه داسې وده نه پکوي چې دې هغه اوبه چې پروژ کال چې پر 80 متره وي، اوس کال پر 100 څومره د اوبو سطحه ورځ په ورځ کده کېږي؟ دا اکثره پروژ کال برمي چې هغو کار په لاس یې لکه دی، اوس کال د نورې تر هغه شی ورو دغه چې اوس اخر دا څه رسېدلي چې اوبه چېږي برمي لاس نه اوبه نه لري. نو دا دوه ستونزې. درېیمه ستونزه چې ده؟ درېیمه ستونزه مو دغه د زموږ ولسوالۍ نیمه د رود په هغه غاړه پرته ده، نیمه پر دې غاړه پرته ده. پر دغه اړه باندې د یوه پل مشکل لرو چې نفل ورته جوړ شي. موږ چې مریضان پیدا شي کندهار ته د امان کټ پل دی، د مانجې په نامه پر هغه ځای راګرځول شي. دلته اکثره وخت واوره وشي یا باران یې روډ ډک پهېږي، دا مریضان نه ورکېږي. تر هغه ځایه پورې ډېرې ستونزې لرو. بل هم پر دغه اړه پر هغه غاړه موږ د ارغسان ولسوالۍ د هغې سره سرحد لرو، د هغې مریضان هم پر دې خوا راغلي، د هغې هم ورځو. نو د دغه لویه ستونزه مو د فضله چې په دغه ولسوالۍ په ساحه باندې خاطر د دې چې مریض و کلینیک ته ژر رسېدګي وکړي. بله ستونزه وي نو دا پل چې موږ ته جوړ شي دا مو غټه ستونزه ده. نور غوښتنې به هم شي؟ څلورمه غوښتنه به هم لرئ؟ نو څلورمه دا غوښتنې خو ډېرې دي، خو څلورمه مې ووایه بس کفایت کوي. څلورمه هم دغه ده چې زموږ د صفا د ولسوالۍ د زراعت بخش کې زموږ د بزګرانو سره چې همکاري وشي، اصلاح شوي تخمونه دې ورته راوړل شي. دا د ماشینري په ځای کې د هغو دپاره یا د مثال د لو دپاره داسې کتیبو ته برابر کړي، زراعتي دوایي ورته راوړل شي، دا ورکول شي. زموږ ګلکانان ستړي دي، یو دا مشکل دی. او بل دا مشکل دی چې زموږ د میوو وخت یې زموږ خټکي یا انار یا بله کوم میوه هغه لار کړل شوي دي. موږ ته چې داسې یو ځای پیدا شي، د حکومت څخه دغه خواهش لرو چې هغه یو بل ملک ته یا بل بدیلې لارې ورته پیدا شي. الله زمون رهبر دی، اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی، اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی. مولوی هیبت الله زمون رهبر دی، اطاعت. زما نوم مفتي ضیاء الحق کریم د شارصفا زابل ولایت د شارصفا ولسوالۍ د مرستیال په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. مننه احمدزی صاحب. شارصفا ولسوالۍ د زابل ولایت په لویدیځ کې یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده چې په عمومي شهرا باندې پرته ده. په امتداد د 15 کیلومتره باندې له مرکز قلا ته بیا د سنګر مانده پورې 15 کیلومتره د کابل او کندهار په سړک باندې پرته ده. او شارصفا ولسوالۍ تقریبا نوم یې مخته ترنک و جلدک په نامه باندې و، خو بیا د محمدزو د شاهي دورې په اخرنۍ لسیزه کې مرکز رانقل شوی د له جلدک و دغه موقعیت ته چې موږ تاسې اوس پکې قرار لرو. اوس اصل رسمي نوم یې ترنک و جلدک ولسوالۍ ده، خو مشهوره په شارصفا ولسوالۍ باندې ده. نو لکه مخکې څنګه یادونه وکوله، پر کابل و کندهار په سړک باندې 15 کیلومتره پرته ده او عرض یې تقریبا 45 کیلومتره ده او مربع مساحت یې 10. او شارصفا ولسوالۍ
د ختیځ په طرف باندې له مرکز کلات سره او د شمال په طرف باندې د زابل د میزان ولسوالۍ سره یو څه برخه یې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ سره او په لویدیځ کې د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ سره او د جنوب په طرف باندې د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ سره یو څه برخه د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ سره په جنوب کې سرحدات لري او ترنکو جلدک یا په اصطلاح شارصفا ولسوالۍ تقریبا لکه د نور افغانستان په څیر باندې مختلف اقوام قومونه ژوند پکې کوي. د دې ولسوالۍ مشهور قومونه چې دي هغه لکه الکوزي قومونه، پپلزي او څه داسې نور قومونه دلته ژوند کوي. او شارصفا ولسوالۍ تقریبا یو ستراتیژیکه او اهمه ولسوالۍ ده. نفوس یې اندازن هغه رسمي نفوس چې دلته ژوند پکې کوي او اصلي اوسېدونکي دي دا د 80,000 وګړي په شاوخوا کې دي. خو اوس له افاقو له اطرافو چې بعضې خلک د زمیندارۍ د زراعت لپاره ورته راغلي دي، اوس فعلا چې کوم وګړي دلته ژوند پکې کوي د 100,000 یا 100,000 په شاوخوا کې دلته وګړي ژوند کوي. په شارصفا ولسوالۍ کې الحمدلله تعلیمي بخش او د صحت بخش فعاله ده. د مثال په ډول باندې موږ 4 کلینیکونه لرو چې په هغې کې یو بشپړه روغتیایي مرکز ده چې د تېرې جوزا په میاشت کې تقریبا 4,500 مریضانو ته خدمات وړاندې کړي دي او 3 نور کلینیکونه لري چې هغه په اطرافو کې د هر یو کلینیک د میاشتې په اوسط ډول باندې له 1,500 تر 2,500 پورې مریضانو ته تداوي او خدمات وړاندې کوي. او همدارنګه 19 درملتونونه شخصي درملتونونه موږ په اطرافو د ولسوالیو کې لرو او همدارنګه د امبولانس ګرځنده امبولانس لرو که چیرې یو سخت او عاجل مریض پیښ شي د کندهار حوزوي روغتون ته رسوي یا د مرکز کلات ته رسوي. نو او د تعلیم په برخه کې الحمدلله شارصفا ولسوالۍ چې ده هغه په عصري علومو په بخش کې او د دیني علومو په بخش کې فعاله ولسوالۍ ده. اندازن 14 ابتدایه او متوسطه لیسې لرو چې په هره لیسه کې په لسګونو استادان او په لسګونو کارمندان او په زرګونو شاګردان زده کړې کوي. او همدارنګه په شارصفا ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې موږ دیني مدارس لرو چې هره مدرسه کې ټول په هره مدرسه کې له 5 تر 7 پورې په مجموعه کې ټول دیني مدارسو کې په لسګونه علما کرام په درس باندې مصروف دي او کارمندان په اداري چارو کې بوخت دي او تر 3,500 پورې لیلیه شاګردان لري. او د تعلیم او د صحت په بخش کې د ولسوالۍ و اطرافو ته و هر سیمې ته و هر کونج ته خپل سهم ورکول شوی دی. نو الحمدلله دواړه بخشونه د صحت او د تعلیم په برخه کې فعاله دي. احمد زی صاحب الحمدلله په نسبي ډول باندې بیا رغونه او زموږ لاسته راوړنې دلته جریان لري. تاسو ته د مثال په ډول باندې ویلی شو چې شارصفا ولسوالۍ د کابل او کندهار پر عمومي سړک باندې پرته ده او عمومي شاهرای لمبر 1 چې ده هغه د سنګر له مانده تر خاران کوټۍ پورې یوه شرکت ته ورکول سوې ده چې عمومي سړک یې اوس 80 یا 90 سلنه چارې بشپړې سوي دي. له خاران نه بیا تر مرکز کلات پورې بل شرکت یې عمومي سړک په ټیکه باندې ورکول سوی دی چې چارې یې ټولې تکمیل سوي دي. او همدارقم فرعي لارې له جلدک نیولې بیا تر سرې شا پورې فرعي لار جغل اندازې سوې ده په دا یوه کال کې. او دا رقم د ابیارۍ په بخش کې د وچکي کاریز یو غټ چکډیم په 7 کال کې جوړ سوی ده. او همدارقم د ملتني په ساحه کې د مدرسې د کاریز په نامه باندې یو کاریز داسې اوس هم کار پر روان ده، استنادي دیوال ورته جوړ سوی ده. او دا رقم یې د هغه مانده ته یو ډکه ور لوېدلې ده چې اوبه ځینې چپوي. او د مثال په ډول باندې نن په جلدک د شوخک او د بشخیلو په کلي کې چې هلته پر نفوسه سیمه ده د اوبو ستونزې یې درلودې. د مخابراتو د وزارت په چوکات کې یوه برمه او د اوبو رسونې یوه شبکه ورته فعاله سوې ده چې الحمدلله نن افتتاح کېږي. او سر له سبا به د ملیزو په سیمه کې چې یو بله سیمه ده ولس له وچکالۍ سره مخ و هلته د یو بلې برمې افتتاح کېږي، هلته به هم د خلکو ستونزې حل سي. او همدارقم په 100 کال کې د شارصفا ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تعمیرونه چې د هغه اساسي ډول باندې بیا رغول سوي دي. او همدا ډول 100 کال د شارصفا ولسوالۍ په مرکز کې د مرکزي عیدګاه لپاره 10 جریبه مځکه موږ مشخصه کړې ده، دلته به یو عمومي عیدګاه پر جوړېږي. او همدارقم د شارصفا ولسوالۍ 4 جریبه مځکه د ولسوالۍ مقام و شمال طرف ته 4 جریبه مځکه موږ مشخصه کړې ده، دلته به یو شفاخانه پر جوړېږي، عمومي شفاخانه. نو الحمدلله نسبي ډول باندې د بیا رغونې کارونه روان دي. نور موږ هڅه کوو چې بیا نورې لاسته راوړنې ولرو او خلکو ته خدمات وړاندې کړو. تاسو ته معلومه ده لکه نور افغانستان کې د شارصفا ولسوالۍ خلک هم په اصطلاح باندې اکثره برخه یې په زراعت او په کښت باندې مصروفه ده. شارصفا ولسوالۍ چې ده هغه د کښت و د زراعت له پلوه ډېر پیداوار لري. پیداوار یې د مثال په ډول باندې غنم، توره جیره،
کاله کې پنبه او دغه رقم د باغدارۍ په ډول باندې د انارو باغونه، د انځرو باغونه، همدا ډول په لنده میوه او په وچه میوه کې فعاله ونډه لري. نو د خلکو اکثره روزمره ژوند چې د هغه په زراعت او په دهقانۍ باندې ده، څه تجارت هم ورسره لري، خو لله الحمد د خلکو روزمره ژوند د تجارت او د زراعت په بخش کې روان ده. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په راتګ باندې د خلکو هیلې زیاتې شوي دي، ټولنیز عدالت مساوات پلی شوی دی، د خلکو مراجعینو دلته رجوع او راتګ بیخي ډېر شوی ده. خلک دلته په مختلف ډول باندې ولسوالۍ مقام ته راځي او خپلې ستونزې ورسره وړي، مثلا په حقوقي بخش کې، په جنایي بخش کې، او دا رقم په ټولنیزو غوښتنو په حیث باندې دلته راځي. خو د هر چا خپله ستونزه تر خپلې ادارې پورې رسیږي، هغه په پوره عدالت باندې رسیږي، په مساوات باندې رسیږي. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ باندې الحمدلله امن ده او د خلکو اطمینان دی، د ټولو په دې مسؤلینو باندې باور ده چې د هر چا ستونزه تر خپلې مرجع پورې په سالم طور باندې رسیږي او موږ رسولي دي. مثلا حقوقي دعوې چې د هغه د حقوقو مدیریت له اړخه، د محکمې له اړخه، جنایي پیښې چې کله کله خدای ناخواسته پیښې چې هغه د جنایي مدیریت له اړخه، او نورې ټولنیزې غوښتنې چې د ولس د خلکو وي هغه تر ولسوالۍ مقام پورې را رسیږي چې موږ په وس باندې پوره وي هغه دلې پوره کوو، نورې له ولایت مقام او وزارت او له اړونده مراجعو سره شریکوو. نو الحمدلله د خلکو رجوع ډېره ده او خوشحاله دي او اطمینان لري. جناب احمدزی صاحب د سیمې د خلکو غوښتنې پر ځای باندې دي، موږ درک کړي دي او د دوی ضرورتونه دي. لکه ما چې مخته یادوري درته وکوله چې چکډیمونه چې دي هغه دلته اشد ضرورت لري، د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. په خپل توان په خپل وس باندې موږ لګیا یو. تا ته مخته مو یادونه وکوله چې په تېر کال کې په 2 ځایو باندې کار شوی دی، چکډیمونه ورته جوړ شوي دي. او بله ستونزه چې د خلکو د کلینیک په بخش کې ده، کلینیکونه فعاله دي، د خلکو مراجعینو او د مریضانو ازدحام ډېر ده. کیدای شي کافي درمل به ټولو ته نه وي رسېدلي، خو څه امکانات شته هغه هم له دوی سره شریک کړي دي، هغه په سالم ډول تر دوی پورې رسېږي. او دومره خبره چې خلک د وچکالۍ کوي یا د اوبو د مدیریت کوي، تا ته مو یادونه وکوله چې په وروسته کال کې هم موږ 2 سیمو ته د اوبو شبکې رسولې دي. اوس فلحاله هم پر 2 غټو سیمو باندې کار روان دی چې بیارۍ په بخش کې دوی ته د اوبو رسونه وکړي او برمې ورته فعاله شي. نو دغه ستونزې موږ درک کړي دي، د خپل توان په مطابق باندې پکې لګیا یو. الله پاک دې وکوي چې نور هم زمینه مساعده شي او نور امکانات برابر شي چې دوی ستونزې په مکمل ډول باندې حل شي. زمونږ د زړه سر دی اطاعت به کړو، زمونږ د زړه سر دی. مولوی هیبت الله زمونږ رهبر دی اطاعت به کړو، زمونږ د زړه سر دی اطاعت به کړو، زمونږ د زړه سر دی. هر مومن افغان سر سترګو منلای، هر مومن افغان په سر سترګو منلای، هر مومن افغان په سر سترګو منلای، هر مومن. خیر خره د قراری ده ته مهرباني وکړه دغه امنیتي وضعیت باندې وغږیږه. امنیتي وضعیت د شهرا څنګه تاسې رفت و آمد روزانه کوئ؟ امنیتي وضعیت ماشاءالله ډېر ښه دی، بس د شپې د ورځې هېڅ مشکل نشته، بس په ښه ارام زړه سفر کوو، ځو راځو، بس هېڅ مشکل نشته. همدا اوس د شهر صفا ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د پرسونل لخوا دلته تاسې چک پاینټ کې ودرول سوئ، تلاشي سوئ، تاسې خو به خواشیني کېږئ نه؟ نه موږ په دې خوشحاله کېږو، دا زموږ لپاره ولاړ دي، زموږ لپاره خدمت کوي، د دوی کور ولاړ، بس موږ خوشحاله کېږو. د دوی برخورد خلکو سره څنګه ده؟ ماشاءالله ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، موږ خوشحاله یو، هېڅ مشکل نشته. ډېر ښه ډېر ښه. او هغه د شپې په سفر کې خوشحاله یې که د ورځې؟ والله د شپې په دې خاطر خوشحاله یو چې خونکیا ده، امنیت دی، بس هېڅ مشکل نشته. موږ د شپې په دې خوشحاله یو چې لاره خلاصه یې، خونکیا یې، ګرمي نه یې، په دې موږ خوشحاله یو. ډېرې روان یې له خیره غزني ته ځې، څنګه ده د امنیتي وضعیت څنګه ده په لاره کې؟ لږ جګ غږېږه، برخورد د پولیسو څنګه ده خلکو سره؟ خوندور ده ماشاءالله، خوندور ده. او هغه څنګه ده د دوی چې ته په دریشۍ کې ګورې خوشحاله کېږي که نه؟ خامخا به خوشحاله کېږي. ښه پیغام دی خپلو هېوادوالو ته چې ده چې دوی په دغه لاره کې رفت و آمد کې لږ هغه ډریوري کې پام کې ډېر تیز نه چلېږي که نه؟ همداسې ده که نه؟ همداسې ده چې لږ احتیاط وشي. په موټر باندې کله اعتماد شته؟ موټر باندې خو اعتماد نشته، په انسان باندې اعتماد نشته، ځکه انسان ناچاده ده. اطاعت به کړو، زمونږ د زړه سر دی
خپرونه په دې برخه کې جناب سمولیان قاري کلیم الله یاسین امیر جنایي قمنداني امنیه ولسوالي شهر صفا ستاسو په وړاندې یعنې مخامخ ناسته او غواړو د امنیتي وضعیت په اړه باندې دنه پوښتنې ولرو. په اړه باندې چې تاسو کوم سوال کړی دی شهر صفا ولسوالي خو الحمدلله په تېر 15 کلنۍ د فتحې راهیسې چې 15 کاله وخت تېر شوی دی تر اوسه په ټوله ولسوالي کې سیاسي پیښه نه لرو. د امنیت په بخش کې چې دی الحمدلله مجاهدین په خپلو کارو بوخت دي. امنیتي پیښې خامخا به کمې وي، سیاسي پیښې الحمدلله په ټوله ولسوالي کې نه لرو، خو هغه مجاهدین چې په تېر وخت کې څومره قدر د امنیتي پیښې پېښېدلې د هغه په پرتله اوس سم په نیمۍ کمې شوي دي. انشاءالله مجاهدین خپل امنیت ته متوجه دي، ولس مې ارام دي، وسا دي، چک پوینونه مې فعاله دي، حوزې مې پوستې مې په ولس کې په وطن کې فعاله دي. نو الحمدلله امنیت تر ډېره حده پورې اوس برابر دی. وظایف الحمدلله ټوله مجاهدین مې پر خپلو وظیفو باندې دي، ټولو ته انشاءالله خپل ترتیب او طرز العمل د خپل کار ورته معلوم دی. ټول په ورځني کار کې په خپل کار باندې بوخت دي. د شپې د خوا مجاهدین ټول په ګزمو هغه د ولس په خدمت کې ولاړ دي. انشاءالله د ولس سره پوره همکاري د مجاهدینو ده شته او د ولس هم همکاري د مجاهدینو سره شته. نو الحمدلله ټول ترتیب مې برابر دی د وظایفو ده هم. بالکل د شارع قمندانۍ سره موږ همکار یو. عمومي شارع د رش پر زیات دی، نو څه ترافیکي پیښې کېږي هغه مجاهدین ټول که د ولسوالۍ پرسونل دی هغه د کنډک شارع د پرسونل سره همکاره دي. انشاءالله چې کومه پیښه وشي پر وخت باندې دی په همکاري باندې هغه ځای ته رسېدګي کېږي، نو پر وخت باندې رسېدنه ورته کېږي. الحمدلله هغه سره همکار دي. هغه تعلیم تربیه په بخش کې د قمندانۍ طرفه سم سره د همکاري شته چې مجاهدین د دې ټوله په عصري زده کړو هم بوخت دي، په دیني زده کړو هم د دې بوخت دي، او مجاهدین په خپلو وظیفو کې په خپل نظامي یونیفورم کې هر مجاهد په خپله وظیفه کې لګیا دی، خپل خدمت کوي. نو انشاءالله تعلیم تربیه کې مجاهدین د ډېره حده پورې پرمختګ کړی دی او انشاءالله لګیا دي. آینده دپاره هم کوشش کوي چې زموږ د امنیت اصلي دلیل دا دی چې یو د مجاهدینو خپل کوشش او هڅې دي، اول زموږ سره همکار ولس دی. موږ سره ولس زیات همکاري کوي، ځکه چې ستونزه په یو ساحه کې کم اشتباهي دغه ورته پیدا سي، لا دوی د مجاهدینو سره د دې ولسوالۍ د پرسونل سره رابطه کوي. نو انشاءالله هغه پیښ ته پر وخت تګي کېږي د ډېر حده پورې چې یو مجرم د یو جرم اراده وکړي خو هغه تر جرم کولو مخکې ګرفتاره سي. یا الحمدلله موږ د زابل د قمندانۍ سره په جریان کې یو 4 ساعته کې کار ستونزو پیښه خو د نخسته پیښه سي، هغه موږ خو د قمندان صاحب سره د امیر د امنیت سره په رابطه کې 4 ساعته، نو هغه زموږ سره ډېره همکاري در سره ده. انشاءالله موږ هم په کارو کې د ډېر حده پورې پرمختګ لرو او کارونه مې په ښه ترتیب باندې روان دي او کومه ستونزه اوس نه لرو. الحمدلله کارونه برابر دي. ولس ته موږ اطمینان وکړو چې الحمدلله مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي 4 ساعته چې هره ستونزه مجاهدین د دې ولس خدمت کوي، هغه که په شپه کې په ورځ باندې او ولس هم زموږ سره همکاره دی. ولس څخه موږ ډېر منندوی یو چې دوی زموږ سره په کارو کې زیاته همکاري کوي. دغه ولس همکاري ده چې زموږ پیښې بیخي کمې شوي دي. سیاسي پیښې خو الحمدلله په ټول ولایت کې نه لرو، خو ولسوالۍ خو بیخي نشته، او امنیتي پیښې یو څه کمې کېږي، هغه د ولس همکاري سره د هغه د ډېره حده پورې د هغو مخنیوی هم شوی دی. زموږ قمندان صاحب خو الحمدلله ډېر یو ښه ستړی شوی مجاهد شخص دی او د مجاهدینو سره زیات همکاره دی. دی په خپله قمندان صاحب که په شپه ضرورت شي هم دی د ولس په خدمت کې ولاړ دی، که په ورځ ضرورت شي هم داسې نه دی چې دی اوس د خدمت د مجاهدینو سره په خپله دی همکاره دی، که په شپه یې هغه که په ورځ باندې، او د پرسونل سره په ډېر ښه اخلاق او ښه رویه باندې ګزاره کوي. الحمدلله مجاهدین ټول د قمندان صاحب څخه خوشحاله دي. او د امر صاحب په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ. د حکمت عبدالحلیم حکمت په نامه بیا زموږ د ټولۍ قمندان دی. هغه هم دلته د تېر د 20 کلنۍ دوره کې دلته نظامي مسؤلیتونه کړي دي او ډېرې ښې قربانۍ یې ورکړي دي. د دې په امنیت کې د ده زیات رول دی، ډېر ښه خدمت کوي. نو عبدالحلیم حکمت صاحب خوا د ټولۍ قمندان چې ته یې وینې د حاضر هم دی، هغه ښه خدمت کوي او ډېر یو ښه مجاهد دی. اوس د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ په بازار کې مسجد ولسوالۍ مخکې موقعیت لري. تاسې به په دې لاره رفت و آمد کړئ. ډېری مسافرین او زموږ هېوادوال کله چې تږي کېږي یا د علاقه د هغه پیدا کېږي چې یو دمه وکړي، نو دلته په دغه بازار کې کده کېږي یو بریک نیسي او دلته یو خپل خرید کوي. دلته د موږ په دغه بازار کې دغه دوکان مخې ته درېدلي چې دا د چا دوکان ده؟ دلته وروره السلام علیکم. سړی مې چې خیر و خیره ده، قراري ده، بخیر. د دغه بازار په کنټرول باندې چې دلته د ولسوالۍ لخوا څومره دلته کنټرول کېږي، په دوی باندې نظارت کېږي که نه کېږي، دوی څومره په انصاف باندې دلته دوکانداري کې دا به خبرې چې دغه دوکان کې به موږ تاسې ته هغه کوو په نمایش ږدو. ښه وروره نوم دې چې ده؟ احمد دی. د کوم ځای احمد؟
کندهار ولایت. ډېر ښه ډېر ښه. دلته په دغه شهر صفا کې څو کاله کېږي دوکاندار یې؟ تقریبا 2 کاله کېږي. 2 کاله؟ ماشاءالله ماشاءالله. څنګه ده مشتریان دې پیدا کړي یا نه؟ الحمدلله. مشتري لږ لري که ډېر؟ ډېر لږ. خرید هم له کوم ځای نه کوئ؟ د کندهار. د کندهار خرید کوئ؟ او څومره په نرخونو کې څومره تفاوت راځي د کندهار او د دې؟ داسې د ډېر فرق یې نه وي د شان ده. صرف کرابه په اضافه کوئ؟ بس یو 15 افغانۍ او 10 افغانۍ شي. مستې لرئ؟ هو لرئ. کیلو په څو دي؟ 40 افغانۍ. شپږ دېرش. چارياک د چارياک حساب دي. یعنې څو کیلو؟ یعنې د کیلو لږ زیات یو سیر قدر. کا په 14 روپۍ. هو او هغه څنګه ده دلته ترکاري ورمیان په 20 افغانۍ دي چارياک. چارياک یعنې 1 کیلو؟ هو یا د کیلو چارياک خو د چارياک حساب دي. کیلو په 13 افغانۍ کېږي. نو په دوکان کې کومې نوشابې لري هغه هم لري دغه هغه یخول کی بریزان راځه کامرمان را مخکې سه کامرمان را مخکې سه دغه یخشال وکړه چې په یخشال کې چې لري اوه اوه ماشاءالله ماشاءالله ډول ډول هغه د نوشابې دي هر شی لرو موږ خو هم در پوښي د پندران تیمور کوو ها څنګه د نرخونه دغه ته چی وایي جنسینګ جنسینګ ښه یخ ده د دې قیمت څو ده 80 افغانۍ دا یو شیر ته په 80 روپۍ په موږ باندې خرڅاوو 80 روپۍ تاسو څو اخلئ ما په 250 مرته کاټن حساب لويږي کا په 250 په 80 خرڅوي او اته افغانۍ خایو مصرف خایو دا شان راځي ډیر ډیر او دا هغه و دا بند کا دا بادرنګ و بادرنګ خلطه په 20 افغانۍ خلطه په 20 افغانۍ قدرمنو دوستانو 1 کیلو بادرنګ په 20 افغانۍ دا به دیږي کنه دا بادرنګ د کندهار سم راوړي د کندهار راغلي دي نور به شي وایسي دلته تاسو د ولسوالۍ پرسونال یعنی خاروالي یا ولسوال صاحب دا خلک راځي په تاسو باندې ګرځي نظارت کوي تاسو په بعضې تاریخ تیر سوي شاخو بیان نه خرڅوي یا زاړه شیان یا داسې وراسته شیان دا شیان ګرځي تاسو باندې ښاروالي ګرځي په میاشت کې 2 وار یو وار خم خارجي ګرځي ماشاءالله لپښتنه کې پاکي او صفایي ته تاسو متوجي شي اول خو موږ نه راوړو بیا چې راغلي موږ د خپل ګورو هغه برته وراسته وي شي اول خو نه راځي نه هغه ځای سمج نه راوړل چې چرانیو سو ګوره دا شي تاریخ تیر دی نه تر 100 بجو بر کار کوي دلته 3 بجو پرې 9 بجو پرې دکان خلاص بیا بندو یعنی که تر ساره پرم دکانداری وکي کوي سي او کوي امنیت څه کنو امنیت الحمدلله ډیر نه دروسه تاسو دا پولیس ګوري دغه ولسوالۍ په ساحي کې دوی ګرځي دوی غزمي چې پایدونه ډیر ګرځي الحمدلله موږ دکان دلې پریږدو بس منځ ته زبر دکان څوک نه په خیر اول تاسو راسي دا چې تاسو ته خیر درکې مننه ستاسو د راتګ څخه دا خو د شالصفا ولسوالۍ ده شالصفا ولسوالۍ کې دا کندهار هوټل دی نو که د ولسوالۍ په ارزش در سره وژغېږم خو دا ولسوالۍ ارزش بیخي ډېر دی یعنې بیخي زما در ویلو هم ډېر دی که زه اوس د دې ارزش درته وایم شی درته وایم زما در ویلو هم ښه دی اوله خو ارزش د دې ولسوالۍ دغه دی چې خلک یې مسلمانان خلک دي نرم خلک دي ښه خلک دي روش کوي د کاروبار خلک دي غواړي چې یو څوک دلته راشي پانګونه وکړي د دوی څه نه بې عزته کېږي هر وخت به په عزت کې ساتلي دوهم د تجارت په برخه کې که درته ووایم نن ورځ چې ګورو یعنې تا ته در ما ښه در معلومېږي نور خلکو ته هم ښه ور معلومېږي چې اوس دغه ولسوالي مخته تللې ده په څه خاطر مخته تللې ده اول خو په دې خاطر مخته تللې ده چې دا توره خیط کې د بین المللي سړک دی دا یو خبره دوامه خبره بیا دغه ده چې دغه اوبه د دې منطقې لوړې دي در نورو منطقو خلک ټوله دې خواته مخ کوي دریم زراعت یې مخته تللی دی زراعت چې دونه مخ تللی دی یعنې په هر کال کې دا باغونه که 10% دي 60% کېږي که 50 بالاخره 100% د دې زراعت رسېدلی دی د هوا په مقابل او د اوبو په مقابل دغه ځای د زراعت لپاره یک په یک دغه خو نو زما ورور دی دوست مې دی د کاکا زوی دی یو مې بل ملګری دغه ځوان نوم عبدالله دی عبدالله نو یو مې بل د کاکا زوی دی دا اوس راغلی دي ځو هلته کابل ته هلته مو یو څه کار دی موږ یې شپه 2-3 به وکړو نو بیا د خیر سره بېرته راسو
خوراکونه خو نو موږ دلته څلور پنځه لکه شیان لرو، اعلی درجه روش لرو، کابلی پلو لرو، کوفته لرو، د چرګ کړایي لرو او په ضمن کې ښه کباب ورسره لرو. هر څه 3 وخت لري یعنی سهار ماسپښین زموږ هوټل سهار خلاص وي د شپې تر 1 بجو. اخلا خلاص دا خلک وسوي دا یو بل جای نمازونه دي هغه تشناب دی هلته دا بیا د زنانه ځای دی استراحتګاه ده. والا حاجي صاحب تا والا ډېر کار کړی ده ماشاءالله. او دا یې دوه حالات د خیر سره چې بیا نو اشپزانه رشته راکوم خدای کول نو اول خو د خبره دا چې د کار ټول په صفایي او په نظم کې دی. هر څه چې کوي انسان به د نظر خپله فایده نه نیسي، د بل مسلمان ګټه به مد نظر د بل مسلمان ته ګټه ورسول دوه خپل ځان ته ته به په هر کار کې چې کوې اول به ستا سره الله مد نظر وي، بیا به صفایي کوي. اشپز هم کوم یو ده؟ دغه مې اشپز دی، دغه ځوان دا د کوم ځای ده؟ دا د کندهار د ولایت دی. مخکې خو انګور لري؟ انګور لرم، انځر لرم. وچې پاخه دې سې وخورو؟ انګور انشاءالله باقي دي د خوراک دي. ښه زه مخکې څه لږ انګور په موږ باندې وخورې ویې ګورو. دا مې بیا د هوټله څه چې راتاسم دا مې بیا باغ دا مې زموږ د تفریح ځای دی، د مېلمنو ځای مو دی. مېلمانه هم دلته را داخلېدی سي سایل یې کوی سي د انګورو اتاش کوی به هم سې ویې خوري. خو دومره خو ورکوو چې موږ د خپل تاوان پکې ونه وینو. د خوراک د خو ورکوو، د خوراک د په ټوله ولسوالۍ کې هېڅوک چاته څه نه وایي. او ته هم دا خوی لري؟ دا خوی لري، د دې ولسوالۍ خلک دا خوی لري. تا ویلې سې انګور کوم پاخه لري تا راوښیه داسې یو باغ باندې تاک باندې موږ برابر کړو چې عملي وګورو. دا دی دا سړی به په تاکانو برابر کړي. موږ خو دا د موږ لیدونکي او قدرمنو دوستانو ګوره دا دی د شایسته کندهار هغه انګور دي چې په شروع کې دا پخېږي. تور انګور که نه؟ تور انګور ماشاءالله. او د دې کې خو به ګولۍ نه استعمالوې ته؟ نه نه موږ د دوا سره دا قدرمنو دوستانو ښکته پورته کېږم په پټ دي کې دا تور انګور دي. ته څنګه دي ته راکاکه وشکوه او لږې وخوره چې خواږه دي کاکه. خواږه دي که تروش؟ یا ډېر خواږه دي. دا څومره وخت مخکې پاک شوي دی حاجي صاحب؟ دا به یو ورځې اته ورځې کېږي. ما ته بوی د غواګانو د فارم بوی راغی. د هوټل غواوې مې چې دلته مې درولې دي لیدې چې نه شیدې تغذیه کېږي ورته؟ نه شلومبې او شیدې ورکوو بیا. لیدی سو؟ ده مخکې ستا حاجي صاحب. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسې عملاً ګورئ چې موږ د حاجي صاحب چې د نوم نه وو حاجي احمد میلمانه یو او داسې دا د دې هوټل هغه د غواګانې دي چې د دې غواګانو شیدې اخیستل کېږي او دا بالاخره خو زه طریقو باندې نه پوهېږم ترویې باندې په هغه میلمنو باندې چې ماشا خدایه خو په قدرمنو دوستانو تاسې خبر یې چې په واورم چې وري چې دوی چې شړومبې نه ډوډۍ له ستوني نه نه کده کېږي. خو دا ګرمسیر ولایتونه چې په ګرمسیر ولایتونو دا تا چې ویلې سالون دې ویلې؟ سالون خو مې هغه و دا بیا یو مشران راځي ولسوال صاحب راځي د ولسوالۍ محترمین راځي هر څوک چې نو خو باید سړی قدر وکړي. موږ راغلي یو د زابل ولایت مرکز قلات هغه 300 بستریزه ولایتي روغتون ته چې تقریبا ډېر کم وخت کېږي چې دا جوړه سوې ده او دا د امارات په شخصي بودیجه باندې دغه 300 بستریزه روغتون جوړ سوی ده چې ماشاءالله تاسې تصویر ولیده چې هغه د خلکو خبره پړق وي. وګورو چې دلته په واردونو کې څه خدمات ترسره کېږي، ناروغان څه خبرې کوي، ډاکټر صاحبان او بالاخره مسؤلین. عاجله خونه یا عاجله برخې څانګې کې یم او دلته ګوره چې ډاکټر صاحبان 2 نفره په همغه ناروغ باندې مصروفه دي. ناروغ خو داسې
پوښتنه یعنې د موږ سپین ږیری ده او دا سر یې ورته تړلی ده خدای پاک د خیر پې کړي زه به ورسمه دغه موضوع به لږ معلومه شي اجل مریض راوړي مثلا ترافیکي پیښه کې خو شوی مثال جنجال کړی و کومه چې کولای شي د لیک واجسه فکر کوم ترافیکي حادثې کې هغه شوی ده خو شوی دی نو اوس موږ تسلیم دا چې کړو په در لاس کې درسه ښه هډوکی د لاس یې لکه زوبل شوی ده حاجي صاحب دا څنګه دغه حادثه منځته راغله ته چیرې تللې له سړکه تېرېدلې که داسې متوجه نه وي ویې ویل څه رقم کور په سرای کې د اوبو ډبه مې راخوستی وو له هغه سره وغځار شولم دا تندی مې مات شو داسې ښه په چی شي ولوېدلې دا په مځکه ولوېده خو ډبه په ډبره ولګېده سره مې بند شوله ډبر ډیوه ډبره سره وغځار شولم ډاکټر صاحبانو ته چې دلته راغللې په خپل وخت و زمان په صورت باندې هغه تداوي دې وسوه زوبل شوی خوږ شوی هم نه الله دې شفا درته درکړي ډاکټر صاحب امکانات پوره دي دلته هېڅ کمبوتي نه لري دلته له ستنې نه تر تاره پورې هر شی لري دغه څه شی دی دغه پاس دغلته دا څه وظیفه لري مریض کله یو زخمي راوړي بیا ویټل ساین پې ګورو د هغه فشار او د بدن د حرارت درجات د هغه د ژوند مهمې نه کیسې هغه موږ په دې باندې ګورو د مریض وضعیت موږ ارزوي دلته نظارت مې پر دغه کار باندې کوی ښه دغه کوم کار ده لږ لیدونکو ته تشریح کړه څه وخت شروع شوی ده او څومره وخت کې به خلاصي دا خو شروع ده ما په نظر دا زموږ د جناب والي صاحب او د رئیس سیاتیمې په هڅو د شیخ صاحب په رحم باندې 1.2 میلیونه و زابل ته د زابل شفاخانه 100 بستره اوس 300 بستره ته ارتقا کړې ده دغه په دغه کې 200 بستره د ازمان شات کم تعمیر ده د 12 میاشت په جریان کې د 80 میلیونه په پیسو چې امارات یې ورکوي هغه د 12 میاشت په جریان کې جوړیږي او یوه په منځ کې د آیسیو یوه بله پروژه ده او څنګ ته خواته و باب نور تعمیرات دي او د 40 میلیونه تقریبا د 40 میلیونه نور داسې تجهیزات دي لکه سي ټي سکین و دا پروژه په دوه برخو ویشل شوې یوه د تجهیزات دپاره وه یوه د ساختمان دپاره په دواړو کار انشاءالله جاري ده یعنې داسې پروژې تاسې پخوا یعنې په خوب کې لیدلې نه وې نو د زابل ته خو تر اوسه دا رقم بودیجه یعنې تقریبا 1.2 میلیونه شیخ صاحب منظوري کړي دي یعنې دا د زابل په ټول تاریخ کې تر اوسه پورې دونه بودیجه د انکشافي بودیجې لپاره نه وه راغلې دا د اول ځل دپاره راغلې بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر سید عباس هاشمي یم د زابل ولایتي روغتون د اطفالو متخصص او د آی پی سي او د معیاراتو د تطبیق مسؤل بالکل زموږ زابل ولایتي روغتون 300 بستره روغتون ده د جناب قدرمن امیرالمؤمنین لخوا څخه منظور شوی فعلا موږ 250 بستره شاوخوا کې فعال لرو اکټیو بستر چې ورته وایي یا فعال بستر چې موږ خدمات وړاندې کوو د 250 په شاوخوا کې دي او دا روغتون په مختلفو برخو کې خدمات وړاندې کوي لکه عمومي داخله عمومي جراحي اورتوپیډي نسایي ولادي اطفال په اطفالو کې 3 بخشه یو د نوزادانو بخش ده یو د سوی تغذیه بخش ده یو عمومي داخله بخش ده او دارنګه د انتاني امراضو لکه شری او تورې غاړې او ټي بي دغه دارنګه د زابل ولایتي روغتون د ډیالیز خدمات مخته وړي د زابل ولایتي روغتون په تشخیصیات څانګه کې د لابراتوار مختلف معاینات اجرا کوي او دارنګه د الټراساوند څانګه دلته فعال ده د ایکس رې څانګه فعاله ده او او پی ډي خدمات زموږ روغتون وړاندې کوي په اطفالو کې په عمومي جراحي کې په داخله کې مردانه او زنانه کې الحمدلله د زابل ولایتي روغتون د خپلو امکاناتو په لرلو سره یا د کوم امکانات چې دلته موجود دي د هغو مطابق خپلې ټولنې خلکو ته خدمات وړاندې کوي بالکل د جمهوریت له دوران زما دا په یاد دي د زابل ولایتي روغتون 100 بستره روغتون و
خو د امارت اسلامي په راتګ سره 100 بستر روغتون د زابل نفوس ته په کتو سره چې دا یو پر ځای پرېکړه سوې ده د مشرتابه لخوا څخه 100 بستر روغتون 300 بستر روغتون ته ارتقا کړې ده. دا یو بهترینه لاسته راوړنه ده او ډېر پر ځای کار سوی ده او د دې خلکو د مشکل د درک په خاطر دا کار سوی ده. او بل په دې روغتون کې محدود 4 خدمات وړاندې کېدل لکه داخله، جراحي، اطفال او نسایي ولادي. د امارت اسلامي یا د اسلامي امارت په راتګ سره دلته د ګوشوګلو یا د غوږ، پزې، ستوني خدمات اضافه سوي دي، دلته د سترګې خدمات اضافه سوي دي او دلته د جلدي پر خدماتو باندې کار شروع ده چې هغه پکې اضافه سي. او همدارنګه دلته د رواني امراضو یا د رواني مریضانو دپاره سهولتونه برابر سوي دي او متخصصین دلته ډیر سوي دي. تقریبا د زابل ولایتي روغتون لپاره د جناب قدرمن علي قدر امیر المؤمنین له طرفه د 10 متخصصینو دپاره د معاشاتو د لوړتیا منظوري راغلی ده چې 10 نفره 11 نفره یې دلته عملا د انټې معاشات اخیستي. دا د زابل ولایتي روغتون لپاره یو غټ امتیاز ده د مشرتابه لخوا څخه. موږ یې قدردانۍ کوو، ټولنه یې قدردانۍ کوي او ټول متخصصین یې قدردانۍ کوي. همدارنګه په تشخیصیات څانګو کې دلته ډېر تغیرات راغلي دي چې مخکې به بعضې معاینات دلته نه کېدل، ښه پیشرفته معاینات اوس په زابل ولایتي روغتون کې کېږي. دلته متخصصین مخکې به د جراحي یو متخصص و، هغه به هم په ډېر مشکل موږ پیدا کوو. اوس دلته 2 متخصصین موږ لرو، حتی بستونه یې د 2 نورو دپاره هم دي. د نسایي ولادي دپاره موږ پخوا یو متخصص هم په فوقالعاده ډول نسو پیدا کولی، اوس د هغې دپاره د 4 متخصصینو بست لرو. دلته 2 متخصصین صاحبان یې دلته عملا کار کوي چې د نورو دپاره هم خبره سوې ده. په هر بخش کې دلته امتیازات ورکول سوي دي د تشکیل په حساب باندې، د بجټ په حساب باندې او د کار په حساب باندې. او عملا تاسې وینئ د روغتون په صحن کې بازسازي شروع ده، نوي تعمیراتونو نه د کار شروع ده. یو غټ تعمیر دلته شروع ده د 1.5 بستره په ګنجایش باندې چې هغه 3 منزله تعمیر ده. دلته د آسیو دپاره پروژه منظوره سوې ده. د آسیو خدمات علي قدر امیر المؤمنین لخوا منظور سوي دي زابل ولایتي روغتون. لکه څنګه چې په نورو ولایتو کې لکه په کابل کې سي یا په نورو ولایتو کې سي د آسیو خدمات دي، په زابل کې به هم دغسې د آسیو خدمات د 20 بستره دپاره آسیو مریضانو خدمات به دلته سره له ټولو خپلو پیشرفته تجهیزاتو پرسونل سره به دلته دا کار کېږي. او دارنګه د مردانه دپاره د مجهزه پایوازخانه او انتظارخانه تر لاس لاندې د کار جریان لري. د زنانو دپاره مخصوصه د زنانو انتظارخانه تر کار خلاصه سوله، کار بیخي په دې ورځو کې تسلیمیږي. او همدارنګه یو ډېر مهم شی چې د خځلو کثافاتو د له منځه وړلو دپاره د ښه مدیریت دپاره یوه کره د انسیناتور ورته ویل کېږي په طبي اصطلاح کې، چې دغه کچرې او کثافات او د شام پکې سوځل کېږي خځلې، هغه سیستم دلته جوړ سوی ده او ډېر په معیاري ډول او ډېر په ښه معیار باندې هغه جوړ سوی ده. نور هم دغسې په دې روغتون کې آبادي او بازسازي روانه. هم سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو. د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته غواړم چې د زابل ولایت مرکز قلات هغه خصوصي روغتون در وښیم چې تقریبا 1 کال یا څه کم یا زیات کېږي چې دلته فعالیت باندې شروع کړی ده. دا خصوصي روغتون د شیخ متی معالجوي روغتون ده چې په مرکز قلات کې موقعیت لري او له لرې نه ډېر ښایسته راته ښکاره. څومره ملازه دلته به یو خپرونه موږ ولرو. د دې تر څنګ چې موږ یو دولتي روغتون تاسو ته در وښوده، دا خصوصي روغتون موږ تاسو ته در وښیو تر څو د موږ هغه پانګه اچوونکي یا سرمایه‌ګزاران چې په هېواد کې له ډېرې مینې نه دلته سرمایه‌ګزاري کوي دوی ته موږ یو تشویق زمینه مساعده کړو. نو د خپرونې په دې شروع کې به لاړ سو لابراتوار ته او لابراتوار به تاسو ته در وښیو چې لابراتوار یو چا راته ویلې چې دلته دوی فري خدمات کوي، یعنې تقریبا 50% تخفیف ورکوي خلکو ته. دا لابراتوار ته به لاړ سو او د موږ خپرونه به په همدې باندې برابر کړو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم وروره، سړی مې زه خیر خو نه دغه څوک شته؟ زه مخکې څه
د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو، زه غواړم د شیخ متي معالجوي روغتون لابراتوار تاسو ته در وښیم. ماشاءالله 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 دغه لابراتوار 50% تخفیف خلکو ته ورکوي. 50% تخفیف ډیر شاید په 150 روپیو 200 روپیو باندې د خلکو خدمات کیږي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام مسیخي خیر خره. السلام علیکم څنګه خیر خره د قراری ده سات کنه ګوري دوستانو چې هغه ډیر پر مختللو هغه کې لابراتوارونو کې دغه ماشین ډیر کم لیدل کیږي. ته ګوري دغه دا به د دې نوم څه دی وراره؟ مایکرولاب. او دا بل دا بیخي بل شی ده. ماشاءالله ماشاءالله ګوره یخچال هم ده که نه. ټول امکانات د لابراتوار د ټسټونو لپاره دلته موجود دي. یعنی ضرورت دې ته نشته چې تاسې کابل او قندهار او دغو ته ریفر کړي هغه لابراتواري معاینات. نه انشاءالله ډېر ډېر ماشاءالله. هلته خو نور ماشینونه هم ګورم. کمرمین ورته اوسه وراره. ماشاءالله ماشاءالله. دغه ته چې وایي آیکروما دوستانو، آیکروما سي دا شی خو ما بیخي په عمر کې لیدلی نه و. زه ګوره ډېرو کلینیکونو ته ځم مګر همدا شاید دغه بعضې ټکنالوژي چې دلته تاسې سره ده دا بعضې ځای کې ما لیدلی نه. دا بل رقم شی د قدرمنو دوستانو لکه تلیفون دې لیدلی دغسې شی ده. او دا بل خو پرنټر ده. پرنټر ده هیماتولوژي سی بی سی ماشین. هیماتولوژي سی بی سی مقصد وینې مکمل معاینات. دا هم د ډېر وایي هغه پیچیده هغه لابراتواري معاینات دا کوي. دا ټول څنګه دلته مراجعین تاسو راځي هغه لابراتواري ټسټونه دلته تاسو راځي؟ راځي لږ ډېر راځي. بعض مریضان چې هلته نه کېږي کوم معاینات هغه دلې موږ ته راځي. دلته تاسې خلکو ته دغه پرنټ هغه ورکوئ بیرته نتایج ورکوئ. کمپیوټري رپورټ دې خاطر دوستانو چې دا د وزارت صحت عامې هغه دا وړاندیز ده چې تاسې به خلکو ته چې ورکوئ کمپیوټري هغه ورکوئ نسخې دا یو او بل کوم ډول لابراتواري معاینات دلته ترسره کیږي یو چا راته ویلې؟ دغه ټول معایناتونه کېږي. دا کوم نومونه یې ووایه نومونه یې ووایه موږ هم نه پوهېږو قدرمنو دوستانو. لکه دغه ګوره سیرولوجي معایناتونه دي په دې کې بیا د بروسیلا د مقصد ایسو د واریف د دغه سپس راځه اچ بي اس دغه د هیپاټایټس بي وایرس ته ویډارین د مقصد هغه مجموعه د حساب کا مجموعه څومره سلوک هغه به کېږي ډېر کېږي. دا دوستان نه پېږي دوستان نه پېږي ډېر کېږي. یعنی هر رقم پیچیده هغسې لابراتواري ټسټونه تاسې دلته اجرا کوئ؟ انشاءالله هر رقم معاینات کېږي. دا صرف نمونې دلته موږ لیستونه څنګه دلته د ریاست صحت عامې او د مرکز نه دلته هغه راځي تاسې ته نظارت کوونکي راځي د تاسې لابراتوار ګوري د تاسې دغه قوت د کار ګوري که نه؟ دلته راځي د نظارت کوي د هر وخت شان چې کوي مقصد شان کسپیري ګوري. او ته خپله په دغه برخه کې یعنې د لابراتوار په برخه کې تا تجربه لري تحصیل یې کړی ده؟ ما تقریبا یو 15-16 کاله دلته تجربه لري. خوشحاله اوسئ چې تاسو راځئ او دلې زموږ نظریات اخلئ او دلې په اصلاح باندې موږ ته یو داسې مفکوره راوړئ چې موږ نوښت وکړو. نو هر کله راسئ خوشحاله اوسئ. زما نوم ډاکټر فضل رحمان صمیم دی. د شیخ متي معالجوي روغتون مؤسس یم. نو دلې زموږ د روغتون تقریبا یو کال شاوخوا وخت کېږي موږ په فعالیت باندې شروع کړې ده. نو موږ خوشحاله یو بیخي د سیتیمې څخه هم خوشحاله یو د دوی د همکارۍ څخه خوشحاله یو. نو دوی زموږ سره ډېره همکاري کړې ده او هر وخت دوی راځي موږ ته لارښوونې کوي موږ ته هدایت کوي نو چې موږ پرمختګ وکړو موږ نوښت وکړو. موږ په مختلفو ځایو کې کارونه کړي دي. موږ ډېر وخت کندهار کې تېر کړی دی خو هلته چې به ما کار کاوه کلینیکداري سیسټم چې به مې پرتله کوي د زابل سره یا هغه روغتونونه چې به ما پرتله کول دا طبیعي خبره د سړی د خپل ولایت د خپلې ساحې د خپل ځای سره یو نوعه مینه لري یو نوعه علاقه لري او په خپل دغه باندې په مجموعي کې په خپل وطن باندې د چا زړه خوږېږي بیا په خپل ولایت باندې دردمند کېږي. نو دغسې د ولایت په نسبت په خپل کلي باندې د سړي زړه خوږېږي او دردمند کېږي. نو ما چې به هلته هغه خدمات لیدل کتل مې زما سره د وخته دا فکر و چې ماته که الله تعالی توفیق راکړي زه به کوشش کوم چې یو معیاري روغتون نو په وسایلو سنبال د خپل توان و طاقت سره مطابق
په خپل ولایت کې جوړ کړم. یو وار سره دا فکر و چې ما زه خپله په خپل ولسوالۍ کې جوړ کړم. چون زموږ ولسوالي ډېره پسپاته ده، هلته امکانات ډېر مشکل و، ډېر سخت و. نو ما ځکه دا فکر وکړ چې زه باید د خپل روغتون د دې د سرمایه‌ګذاري په ولایت کې وکړم. موږ د دې هڅه کړې ده، کوشش کوو، اوس موږ کوشش روان کړی دی د امکان تر حده پورې چې نور وسایل هم د خلکو ته مهیا کړو، د دې برابر کړو تر څو د ناروغانو ستونزې حل سي. نو کوشش مو اوس هم کړی دی، بیا هم کوو، خو تر اوسه پورې موږ چې توانېدلي یو د دې موږ تقریبا د ضرورت په اساس باندې ابتدایي شیان لرو. نو دغسې لکه الټراساونډ، د الټراساونډ بخش فعاله لرو، اکسرې بخش فعاله لرو، نو بستر مو تقریبا اوس فعاله کړی دی، او ټیم اوس تقریبا د فعالیت په درشل کې ده. نو یوازې هغه متخصصین موږ په عمومي ډول په زابل ولایت کې موږ د نشتون سره مخ یو. نو د جراحي ډاکټرانو سره یا د جراحي متخصصینو سره یا نسایي ولادي متخصصینو سره موږ د نشتون سره مخ یو. خو کوشش و هڅه کوو انشاءالله چې په دا نږدې میاشت یا یوه نیمه میاشت کې به انشاءالله هغه واټونه زموږ فعاله سي او د مریضانو په خدمت کې به سي. بل یو رئیس صاحب کور ودان هڅه یې کړې ده. رئیس صاحب واقعیتا د دا ولایت خواخوږی سړی دی او ډېرې هڅې کړې دي. موږ د ده کارونه ستایو، هر وخت راځي، د دوی د نظارت ټیم راځي، د دې احاطې کوي، نو موږ ته مشورې راکوي، کوم شي کې چې زموږ نیمګړتیا وي په ښه مخلصانه ډول باندې دوی د ډېر راځي زموږ سره د هماهنګي په شکل باندې. موږ ته هېڅ دا فکر نه دی راکړی چې موږ جدا یو. په ښه ارامه فضا کې زموږ سره کښېني، مشکل حلوي. که کوم موږ کې نیمګړتیا وي یا پرسنل کې نیمګړتیا وي یا کوم شی د اصولو څخه خلاف وي، دوی موږ ته په ډېر صمیمانه فضا کې هغه مشکل زموږ سره حلوي او موږ ته هدایت کوي، لارښوونه راته کوي. موږ روغتون موږ اول په همدغه فکر، په دغه مفکوره مو دا ځای پرانیستی دی چې دلته د خلکو لپاره خدمات عرضه کړو او په تخفیف باندې باید لاړ سو. نو زموږ لابراتوار کې تقریبا چې تاسو کتلی سئ په ډېره کچه باندې موږ تخفیف کړی دی. ولې په دې خاطر باندې چې دلته اکثریته د شفاخانې ناروغان راځي د معایناتو لپاره، هغه یا 100 روپۍ یا 900 روپۍ په جیب کې لري. نو د دې موږ معایناتونه ډېر په تخفیف باندې عرضه کړي دي. تقریبا د نورو ولایتونو په پرتله باندې 50% تخفیف موږ کړی دی تقریبا په ټولو شیانو کې. خو بیا په خاص ډول باندې په لابراتوار کې موږ ډېر تخفیف کړی دی. ولې چې هغه اکثریته د شفاخانې بې وزنه ناروغان راځي، د دې د خپل معاینات کوي، بیا ځي بیرته شفاخانې لپاره دورې تداوي کوي.